د بلخ ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس مولوي اسدالله وفا وایي چې د یوه نړیوال بنسټ په همکارۍ له څه باندې 1500 راستنېدونکو کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. د په وینا هرې کورنۍ ته 15,000 افغانۍ ورکړل شوي دي. ولایت کې موږ 1525 کورنیو دپاره توزیع وکړل چې په مالي مرسته د WHH موسسې او په هماهنګۍ د ریاست امور مهاجرینو د هغه مهاجرینو دپاره مو توزیع وکړه چې د پاکستان هیواد او ایران هیواد څخه په جبر او په زور باندې راایستل سوي وه. تقریبا هرې کورنۍ دپاره مو 18,000 روپۍ ورته ورکړلې. ښاغلی وفا همداراز وایي چې تر دې مخکې دغه اداره د همکارو مؤسسو په همکارۍ زرو راستنېدونکو کورنیو سره مرستې کړي او همدارنګه له هغو مهاجرینو سره چې تازه بلخ ولایت ته راستنه شوي د بشري مرستو لړۍ لا هم روانه ده. تاسو ته بهتره معلومه ده، مخکې هم موږ د WHH موسسې تقریبا 1000 کورنیو دپاره توزیع درلودله. په دغه حالت استقرار کې هم موږ 1525 کورنیو دپاره توزیع درلودله. بعدي به هم انشاءالله په بلخ ولایت کې چې کوم مهاجرین دي هغو دپاره به په طریقه د نوبت باندې ټولو ته دغه لړۍ همدا رقم جاري وي. د بلخ ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس مولوي اسدالله وفا له ټولو ملي سوداګرو، پانګوالو، خیریه بنسټونو او تجارتي شرکتونو مسؤلینو غواړي چې د تازه راستنېدونکو کډوالو د ټولنیز وضعیت د ښه والي په برخه کې له دې ادارې سره همکاري وکړي. په ټولو همکارو مؤسساتو او په شرکتونو او په خیریه بنسټونو باندې مو هم دا غږ ده چې په بلخ ولایت کې چې کوم میشت دي او د دې مهاجرینو د دې زموږ سره لاسنیوی وکړي، د دې زموږ سره همکاري وکړي. زه د یو مظلومه طبقه ده، نو موږ په بلخ ولایت کې الحمدلله په ولایت په هماهنګۍ او په همکارۍ باندې او د ضربط دولتي اداراتو او د مؤسساتو ټوله چمتووالی ورته لرو. الحمدلله چې څومره مهاجرین راسي انشاءالله موږ ورته چمتووالی لرو. د بلخ ولایت د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست د معلوماتو له مخې د روان کال له پیل څخه تر اوسمهاله پورې څه باندې 13,000 کډوال دغه ولایت ته راستنه شوي او په دې ولایت کې د راستنېدو لړۍ لا هم روانه ده.